الله الرحمن الرحیم. 2 جنوري 2022 ته په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وي. د دغه جلسې غټ موضوع د علي وزیر، حنیف پښتین، اویس ابدال او زمونږ د انګور اډې نیولي ملګري رهایي دپاره غږ پورته کول وي. مزاحمتي جلسه ده او په دې کې بعد دغه وطن د پښتنو چې څومره هم ستونزې دي هغه ټول په حواله سره به مزاحمتي غږ پورته کیږي، د هغو د حل غوښتنه به کیږي. ټولو پښتنو ته د ګډون د شمولیت دعوت ورکوو چې راشئ د خپل وطن په خاطر، د خپلو اتلانو په خاطر، د خپل مظلوم ولس په خاطر باندې راشئ، یو موټی شئ، یو وزر شئ او د خپل خاورې، د خپل وطن، د خپل ولس، د خپلو خلکو، د خپلو مشرانو دفاع وکړئ، د دوی سره ودرېږئ. ډېره مننه.